د ورزش په ډګر کې په زړه پورې خبر د افغانستان لخوا په ټیسټ لوبو کې حشمت الله شهیدي لومړنی توپ وهونکی شو. مهرباني وکړئ له هر څه نه مخکې زموږ یوټیوب چینل درسره سبسکرایب کړئ. د افغانستان لخوا په ټیسټ لوبو کې حشمت الله شهیدي لومړنی توپ وهونکی شو چې غبرګه سلیزه یې ووهله او افغانستان په 545 منډو کې خپله پاڼۍ ختمه کړه. دا لوبه چې پرون پیل شوې وه افغانستان پچه وګټله او لومړی یې توپ وهنه غوره کړه چې 2 ورځې توپ وهنه یې ترسره کړه او نن یې خپله پاڼۍ پای ته ورسوله. د افغانستان لپاره حشمت الله شهیدي 200 نه سوځېدلې منډې جوړې کړې او لومړنی افغان توپ وهونکی شو چې په ټیسټ لوبو کې یې دا کارنامه وکړه. همداراز اصغر افغان بیا 144 منډې وکړې چې دا یې په ټیسټ لوبو کې تر ټولو زیاتې منډې دي. له دوی پرته ابراهیم ځدران 72 او ناصر جمال 55 ناسوځېدلې منډې وکړې. افغانستان د 4 لوبغاړو په سوځېدو 545 منډې وکړې او خپله پاڼۍ یې ډیکلر یا ختمه کړه ترڅو زیمبابوې خپله لومړنۍ پاڼۍ پیل کړي. د زیمبابوې لخوا ویکټور نیاوچي، سکندر رضا او ریال برل یوه ویکټه واخیسته. تر دې مهاله پورې زیمبابوې په خپل لومړنۍ پاڼۍ کې 50 منډې کړې دي خو کوم لوبغاړی یې نه دی سوځولی. پرنس ماسویري 9 ناسوځېدلې او کیوین کسوزا 14 ناسوځېدلې منډې کړې دي.